ملګرو سلامونه مې ومنئ. امیر سالار ما ټولو ته نظم ډالۍ د نظم عنوان دی ازار د مسافرو. حکمرانه نندارې مه کوه، په مسافرو پورې نخرې مه کوه، وطنه ستا خانان به څه کړم ما لامیش خپل غریبان ورونه راځي نه هر مسافر درته ازار کړی دی، په وینو تاسو یې خپل کار کړی دی، تاسو له دوی څه ناروا وکړه، تاسو په دوی پورې خندا وکړه، هر مسافر درنه خفه راغلی زما وطنه پر هر زړه راغلی، هر مسافر درنه خفه راغلی زما وطنه پر هر زړه راغلی، په پاکه خاوره دې ظلمونه کیږي، د مسافرو تاوانونه کیږي، ولې په 2 لاکه ټیکټ خرڅیږي، په رڼا ورځ ګوره خرټ خرڅیږي، زمونږ وطن به څنګه خاد وطن شي، زمونږ وطن به څنګه آباد وطن شي، غریب د خپلې بېوسۍ د لاسه، غریب د خپلې مجبورۍ د لاسه، غریب د خپلې بېوسۍ د لاسه، غریب د خپلې مجبورۍ د لاسه، د بچو رزق او څاروي خرڅ کړي، بس یو ټیکټ له یې کالي خرڅ کړي، نو مسافر به څنګه خیرې نه کوي، ولې د زړه نه بیا تودې نه کوي، خدای زمونږ غلامي ختمه کړي، خدایه زمونږ بېوسي ختمه کړي، چې مسافرو سره ظلم کوي خدای په دوی باندې عذاب راوله، چې مسافرو سره ظلم کوي خدای په دوی باندې عذاب راوله، خدای چې چا وسه زیاتی کړی دی، خدایه تی کور د خفګانونو ډک کړي، خدای چې څوک پورې ملنډې کوي، خدایه په دې دنیا یې وشرموي، خدای چې چا ورته ټیکټ ګران کړی، خدایه نو کینسر پکې ولګوه، خدای چې چا وسه زیاتی کړی دی، خدای هغه انسان په تندر سوړ که، زیاته چې چا ترې 1 روپۍ اخیستې، خدای ته دله په کفن ولګې، خدای چې څوک مسافر خلک تنګوي، خدایه تی شور شرمنده وګرځې، خدای چې څوک مسافر خلک جړی ته په خپلو بچو وجړوي، خدای چې څوک ورله تکلیف ورکوي، خدای ته 2000 تکلیف ورکړي، خدای چې چا ورته ټیکټ ګران کړی، خدای دې په کور د غم سیلاب راولي، خدای چې چا ورته ټیکټ ګران کړی، خدای دې په کور د غم سیلاب راولي، وبا یوازې په تا تیره نه ده، وبا په هر ملک نقصان کړی دی، خو دومره ظلم په عوامو نه کوي، دوی په خپلو غریبانو نه کوي، تا خو زمونږ په سټ چاړه راښکله، په چا د لنډه په چا ګوده راښکله، د مسافرو ستاون پکار او هم وسنن او هم پرون پکار، په یو ټیکټ دې ورله خوله ماته کړه، د مسافر د حوصله ماته کړه، څه ورځې پس ګوره عذاب به راځي، یا زلزله او یا سیلاب به راځي، مونږ مسافر به ننداره کوو، مونږ مسافر به تماشه کوو، چرته د زړه نه به دعا ونه کړو، مونږه بیا تاسو ته رښتیا ونه کړو، نه به په تاسو څه خفګان وکړو، نه به په تاسو څه تاوان وکړو، نه به په تاسو څه خفګان وکړو، نه به په تاسو څه تاوان وکړو، ځکه چې دا د یو تیتي قصه وه، د بابوجیو د چرګوټي قصه وه، تی 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 ټیکټ ماما تیتی، تی 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 ټیکټ ماما تیتی، امیر سالار بابوجي را یاد شو، امیر سالار بابوجي را یاد شو، هغه ټیکټ هغه تیتی را یاد شو، هغه ټیکټ هغه تیتی را یاد شو، هغه